فتوح الشام اتما برخه صحباو دا قوی ایمان فتوح الشام کی شوی بیان. فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان. مغلوبا هاغا کتابیان د کلیساو داغا پیروان د کلیساو داغا پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خبرونې سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه. هیله مند یم چې د خبرونې تر اخري شیبو پورې را سره مل اوسئ. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام واوري واوري دغه تاریخي فتوح الشام. ورونو لکه څرنګه چې د فتوح الشام په تیره ومه برخه کې موږ ویله چې معاذ رضی الله تعالی عنه وفرمایله الله تعالی دې ستاسو په حمله کې خیر او برکت واچوي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وفرمایله معاذ لږ صبر وکړه چې زه خلکو ته څه نصیحتونه وکړم. بیا هغه صفونه برابر کړه او ارشاد یې وفرمایلو چې وږې د وږو سره برابرې کړي او یاد ساتئ چې دا د رومیانو لښکر ډېر غټ لښکر دی. کوشش وکړئ چې جنگ تر مازدیګره پورې اوږد سي ځکه چې د مازدیګر وخت داسې وخت دی چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې په خپلو دشمنانو باندې فتح حاصله کړې ده. په جنگ کې د تښتې نه ځان بچ وساتئ ځکه چې الله تعالی تاسو ته ګوري. د الله تعالی په پاک نوم او برکت سره حمله وکړئ. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو د اتمه برخه به واورو. د اجانیدین په جنگ کې د حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه میړانه. ورونو وای چې کله دواړه پوځونه یو بل ته مخامخ سول نو د رومیانو د لوري د ارمن قوم خلکو غشي وشتل شروع کړل چې د هغې په وجه څه مسلمانان شهیدان سول او څه زخمیان سول. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چونکې مسلمانان د حمله کولو نه منع کړي وه نو کله چې مسلمانان څه شهیدان سول او څه زخمیان سول نو غدرار رضی الله تعالی عنه عرض وکړي چې موږ ته اوس د کومې خبرې انتظار دی. الله تعالی جل جلاله موږ ویني او د الله تعالی نور په موږ راوریږي. هسې نه چې دشمن دا ګمان وکړي چې ګنې موږ د دوی نه ویریږو لهذا زر تر زره موږ ته د حملې کولو اجازت راکړه. غدرار رضی الله تعالی عنه وویل که چیرې تاسو د حملې کول دپاره د پوځ ترتیب جوړولو کې نور وخت اخلي نو موږ یو څو ځوانان به د مقابله کول دپاره میدان ته ووځو او تر هغه وخته پورې به موږ رومیان په جنګ کې مشغوله وساتو تر څو پورې چې تاسو د پوځ ترتیب نه وي جوړ کړی او بیا به په شریکه ټول په یو ځای باندې حمله وکړو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایل غدرار د دې کار دپاره هم ته ډیر موازن یې لایق یې. حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه فرمایله زما په زړه کې د دې نه زیات بل څیز سره محبت نسته. دا یې وویله او د پترس د ورور د بلوس زغره یې واغوستله او مخ ته د زغرې نقاب واچوي او د هاتي د سرمنې هغه ټوټه چې پترس به په خپل آس باندې اچوله هغه په خپل آس باندې واچوله. دا د سرمنې کپړه یا ټوټه په هغه زمانه کې د آس د حفاظت او د خولې اوچول دپاره استعمالېدلې او د رومیانو په شان لباس یې د هغوی د غولول دپاره واغوستی او په آس باندې سپور سو د دشمن په لور روان سو چې ورورسېد نو خپله برچه و غیره یې برابره کړه او د رومیانو په صفونو کې ورننوتی او حمله یې ورباندې وکړه. دشمنانو غشي او کاڼي ورول شروع کړه لیکن هیڅوک هم د خدای دې نیک بنده ته ونه رسېدی. دی برابر په مخ کې روان او د دشمنانو سرونه به یې وهله او دا د حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه یو داسې حمله وه چې د شلو ځوانانو پهلوانانو او سورونو یې سرونه پرې کړه او په خاورو کې گزار کړه. حضرت حسان بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه به کوم رومیان وژله نو ما به شمیرله په دې حمله کې چې هغه څومره رومیان قتل کړي وه د هغې شمیر 10 وه. حضرت ظرف بن طارق یربوعی رضی الله تعالی عنه وایي چې د حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه دې حملې د رومیانو په پوځ کې واویلا جوړ کړه. رومیان چې د حضرت غدرار رضی الله عنه دا شجاعت او بهادری ولیدله نو په فکر او حیرانتیا کې پریوتله
د دې نه پس بیا حضرت غدرار رضی الله تعالی عنہ فرمایله ای بني اصفر زه غدرار بن الازور یم، زه د حمران بن دروان د سر قاتل یم او نن بیا د جنگ میدان ته په دې اراده راغلی یم چې ستاسو د رومیانو سرونه گزار کړم. یاد ساتي چې څوک د الله تعالی سره شریک پیدا کوي او کفر کوي زه د هغوی د پاره قهر او بلا یم او ستاسو جهنم ته د رسول د پاره زه موجود په هر ځای هر آن یم. رومیانو د خبرې چې واورېدلې نو وی پیژندی او واپس یې منډې کړلې. د غدرار رضی الله تعالی عنہ جوش او خروش نور هم زیات سو او پر رومیانو پسې منډې کړلې. د دشمن د لوري نه بطارقه، اراحیه، هر قبیله او مذبحه قومونو پر لپسې را مخ کېدل شروع کړه. حضرت غدرار رضی الله تعالی عنہ چې ولیدل نو راوروسته سو. دروان ته پوس وکړ چې دا څوک دی؟ خلکو ځواب ورکړ چې دا هغه سړی دی چې کله بربند راسي او کله پټ، کله نیزه په لاس او کله بغیر د نیزې. دروان چې د حضرت غدرار رضی الله عنه نوم واورېدی نو یو سوړ اسویله یې وکړ او ویې ویله چې دا سړی زما د زوی قاتل او زما د خاندان کمونکی دی. زما دا خواهش دی چې چا زما بدله د دنه واخیستله نو هغه چې څه غواړي زه به یې ورکړم. د اراحیه قوم یو پهلوان وویله چې د دې کار دپاره زه تیار یم. راوي وایي چې دا سړی د تبریه والی و. هلال بن مرر رضی الله عنه فرمایي چې زه د پوز میمنه کې وم او زما چپ خواته د بصرې والی روماس رضی الله عنه ولاړ و. هغه وویل چې اگر چې زه د نامې نه واقف نه یم لیکن د تبریه والی معلومیږي. په هر حال دې سړي دوران ته وویله چې زه به ستا بدل اخلم. دی پس په آس باندې سپور سو او روان سو. حضرت غدرار رضی الله عنه باندې حمله وکړه. د 3 ساعتونو نه زیات دواړه بهادرانو د جنگ د پن زبردست مظاهره وکړه. اخر حضرت غدرار رضی الله عنه ور باندې د نیزې او داسې گزار وکړ چې په زغره کې ورننوتله او خپل کار یې وکړو. د سترګو په رپ کې دشمن سر د لاندې په ځمکه راپریوت او مړ سو. دروان وویله چې ده هم زما دشمن مړ نه کوي او نه یې ګرفتاره کوي او که ژوندی نیولی هم وای نو بیا به هم زما یقین نه راتلی او یقین به څنګه کېدی چې انسان هم چیرته جن یا د دیو سره جنګ کولی سي. اوس زه غواړم چې په خپله د دې جن مقابله وکړم. دا یې وویله او بیا د تاتاري آس نه راکښته سو. زغره یې واغوستله او د زغرې د پاسه یو بله زغره چې په هغې کې موتیان لګېدلي و واغوستله. تاج هم پر سر کړو. په عربي آس باندې سپور سو او نږدې و چې روان سوی وای چې په دې کې د عمان والی جنرال دریحان چې د قوم ارداخینیه سره تعلق درلودی او چې د هغه نوم استفانو راغلی او عرض یې وکړ چې ستا بدل به د دې سړي نه زه اخلم، خو که چیرې دا سړی ما قتل کوي یا مې ژوندی ونیوی نو ته به ماته خپله لور په نکاح راکوي. دروان وویله ضرور د دې بدله کې به زه تا ته خپله لور درکړم او زه په دې خپله وینا باندې د شام عمرا، خواس او حتی چې بادشاه د وخت هرقل ګواه کوم. استفان چې دا واورېدله نو خوشحاله سو او سمدستي ولاړی. په حضرت غدرار رضی الله عنه یې حمله وکړه. حضرت غدرار رضی الله عنه لکه د زمري په شان د جنگ په میدان کې غړمبېده. استفان چې حمله کوله نو ویې ویله چې هند دا واخله، یعنی خپل ضرب یا گزار ته اشاره وکړه. حضرت غدرار رضی الله عنه جوابي حمله وکړه. استفان په غاړه کې د سرو زرو صلیب اچولی و. هغه یې ښکل کوي. حضرت غدرار رضی الله عنه پوسو چې دا بې دینه کافر د خپل صلیب نه مدد غواړي. غدرار رضی الله عنه فرمایله چې ته د بیا جان صلیب نه مدد غواړې نو زه د خپل ژوندي خدای نه مدد ولې ونه غواړم، هغه ذات چې د دعا غوښتونکي ته په خپل رانږدې کیږي. حضرت غدرار رضی الله عنه او د استفان ترمنځ جنگ. دا یې وویله او حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه حمله وکړه. دواړو د جنگي مهارت زبردست مظاهره وکړه. خلک بیا قرار سوله چې څوک به غالب راځي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یو چغه ووهله او حضرت غدرار رضی الله عنه ته وفرمایله ای غدرار ای ابن الازور دا سستی د کوم نه راغله؟ په دې جنگ کې دا اوږدوالی او تاخیر څه معنا لري؟ هلن کې دوژخ ستا د حریب په انتظار کې دی او الله تعالی جل جلاله تا ته ګوري، لهذا په خپل حریب باندې سخت حمله وکړه. حضرت غدرار رضی الله تعالی عنہ د دې خبرو په اوریدلو نور هم په جوش کې راغی. د ډیر غصې او د جوش له کبله ورپېدی او ناڅاپه یو هیبتناک حمله وکړه. وایي چې رومیانو به استفان ته چغې وهلې، شاباسۍ به یې ورکوئ او غیرت به یې ځینې راپاروئ او دوی دواړه په میداني کار کې په حرب او ضرب کې مشغوله وه. حتی چې لمر هم ګرم سو او هغه هم اور غورځول شروع کړه. دواړه حریفان خولي خولي اسوله. په آسونو کې هم نور دم پاتې نسو. استفان وویله چې آسونه پرېږده، پیاده په ځمکه مقابله کوو. حضرت غدرار رضی الله عنه هم په خپل آس باندې ترس وخوړ او د کوزېدو یعنې کښته کېدو اراده یې وکړه چې عین په دغه موقع کې د استفان یو غلام د استفان دپاره یو خالي آس راویستی
حضرت غدرار رضی الله عنه چې ولیدی نو آس یې وویله چې لږ ساعت د پاره زما لاندې اوچت او چالاکه اوسه ګنې نو زه به ستا شکایت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وکړم، یعنی د هغه قبر شریف ته به ولاړ سم او شکایت به وکړم. فرمایي چې غدرار رضی الله تعالی عنه دا خبر دومره په اوچت आवाज وکړه چې خلکو هم واوریدله. فرمایي چې آس فورا وشنړېدی او دم پکې پیدا سو. حضرت غدرار رضی الله عنه سمدستی په هغه غلام باندې حمله وکړه، په نیزه یې ووهی او کار یې ورله تمام کړو. غلام مړ سو او په خالی آس باندې حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه سپور سو. خپل ستړی آس یې پرېښودی، هغه واپس د مسلمانانو په لور ولاړی او حضرت غدرار رضی الله عنه په خپل حریف استفان باندې حمله وکړه. کله چې استفان ولیدله چې غلام یې مړ کړی او په دمه آس باندې دی سپور سو نو خپل هلاکت ورته یقیني ښکاره سو او پوه سو چې بیا مرګ مې نه پرېږدي. حضرت غدرار رضی الله عنه پوه سو چې دشمن ویرېدو او د حملې کولو اراده یې وکړه، خو ناڅاپه د رومیانو د سفرو یوه دسته یې ولیدله چې د ده په لور روانه ده او دا ځکه چې دروان ولیدله چې استفان مغلوب سو او هلاکت یقیني دی نو د ده مدد کول ضروري دي. دروان خپل فوز ته وویله چې دې سړي خو زما د زړه ټوټه خوړلې ده، یعنی زما زوی قتل کړی دی، که نن ما دی قتل نه کوي نو پوسي چې ما خپل ځان په خپله په هلاکت کې واچوي. اوس دا خبره ضروري سوې ده چې د دې سړي مقابلې له زه په خپله ځمه. وایي چې دروان په خپله د حضرت غدرار رضی الله عنه د مقابلې دپاره تیار سو. زغره یې واغوستله، تاج یې پر سر کښېښودی. د ده سره 10 نور بهادران هم روان سوله چې زغرې اچولې وې، د اوسپنې موزې یې پښو ته اچولې وې او لاسونو ته یې لاسبندۍ اچولې وه. دروان د دوی نه مخکې روان و. استفان د ډېرې مجبورۍ له کبله حضرت غدرار رضی الله عنه سره جنګ کې مشغوله و. حالات یې ډېر خراب وه. د چې دروان او 10 نور سړي د خپل مدد دپاره په راتلو ولیدله نو سا پکې راغله او دوباره پکې د جنګ کولو شوق را پیدا سو او حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه له آواز وکړو چې جنګ ته تیار سا. حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه خو د ده د چغې څه پروا ونه کړه او نه د دروان او د هغه د سړو نه ویرېدی او مقابله دپاره تیار ودرېدی. بل خوا حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې دروان او د هغه 10 سړي ولیدله چې د خپل سړي د مدد دپاره حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه مقابله ته راوځي نو فوراً مسلمانانو ته حکم وکړو چې تاسو هم 10 کسه د حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه مدد ته ورسئ چې پړه یې برابره سي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه 9 کسان د ځان سره روان کړه، په اسونو سپاره سوله او میداني جنگ ته ولاړله. دې خوا رومیانو حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه ته ورسېدله. غدرار رضی الله عنه ښه په صبر او استقلال سره جنګېدی تر څو چې خالد بن ولید رضی الله عنه نه ورسېدلی. تر هغې پورې کلک ولاړو او په دشمن باندې به یې مسلسلې حملې کولې. خالد بن ولید رضی الله عنه چې ورسېدی نو حضرت غدرار رضی الله عنه له یې اوچت آواز وکړ او ویې فرمایله ای غدراره زه تا ته زیری درکوم چې الله تعالی تا ته سعادت نصیب کړي. د کافرانو بالکل ویره ونه کړې. حضرت غدرار رضی الله عنه جواب ورکړ آیا د الله تعالی د لوري نصرت او مدد نږدې نه دی؟ ورونو وایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او د هغه ملګرو د څلورو خواو څخه رومیان راګیر کړه او هر یو مسلمان د یو رومي سره مخامخ سولو. خالد بن ولید رضی الله عنه د رومیانو جرنیل دروان ته ور مخامخ سو. بل طرف ته حضرت غدرار رضی الله عنه خپل حریف استفان سره په جنگ کې مشغوله و. استفان ورخطا و لاسونه د ویر نه شل و او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یې چې ولیدی نو نور هم ورخطا سولو. حضرت غدرار رضی الله عنه د نیزې و حمله وکړه. دی ویر اخیستی و، آس هم ستړی و، ویر هم ور باندې غالب و. سم د سید آس نه راکښته سو او منډې کړلې. د جنگ د میدان و تښتېدی. حضرت غدرار رضی الله عنه هم د آس نه راکښته سو او په هغه پسې منډې کړله. حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه خپل نیزه وغورځوله او دوی دواړه غیږ په غیږ سوله. دواړو د یو بل د راغوزارولو په کوشش کې وه. د خدای دشمن استفان لکه د غر په شان نهایت مضبوط او دروند سړی و او حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه د وجود نه سپک او نری و، لیکن الله تعالی د هغه په بدن کې قوت، زور او هوښیاروالي ډیر ایښی و. تر ډیره وخته پورې دواړو غیږه نیولې وه. اخر کې حضرت غدرار رضی الله عنه د هغه په خېټه لاس ووهه نو تسمه یا کمربند په ګوتو ورغی. په کمربند کې لاس ورکړي او اوچت یې کړي او په ځمکه یې رانسکور کړو. استفان چغې جوړې کړلې او دروان یې مدد وغوښتی او په خپل رومي ژبه کې به یې ویله ای سرداره ما د دې مصیبت نه خلاص کړه ګنې نو زه به هلاک سمه.
دروان ورته وویل ای بدبخته تا سره د ځان فکر دی او زما فکر نه کوي، ما به د دې درندګانو نه څوک خلاصوي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د دوی دا بکواس واورېدی او نور هم پکې د حملې کولو شدت زیات سو او په دروان حمله وکړه. بل طرف ته حضرت غدرار رضی الله عنه چې خپل حریف لاندې کوي او داغه په سینه کښېنسي، نو رومیانو شور او ویلا جوړه کړه او خو مسلمانان په جوش سره نعره تکبیر وویله. حضرت غدرار رضی الله عنه د استفان په سینه باندې ناست و. استفان په پوره ویره کې و، یوې خوا او بلې خوا ته به یې کتل چې څوک به ما د ده نه خلاص کړي. حضرت غدرار رضی الله عنه فکر وکړی که چیرې د رومیانو پوځ حمله وکړه نو هسې نه ده د خدای دشمن ما نه خلاص سي. سمدستي تور راوکښله او په مرۍ ورته کښېښودله. دغه وخت کې استفان داسې چغې وهلې او داسې شور او غوغا یې جوړه کړه چې اسمان یې په سر واخیستی. دواړو لښکرو دا چغې اورېدلې. اخر د هغه په دې چغو د روم پوځ را منډه کړه. حضرت غدرار رضی الله عنه چې دا ولیدله نو ویې ویله چې د دشمن په سر لرې کولو کې نور تاخیر کول نه دی پکار. دا یې وویله او تکبیر یې وویله او استفان یې سر پرې کړ او د هغه د سینې څخه راپاڅېدی. ورونو، حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه ټول د وینو رنګ بنګ و، په زور یې تکبیر وویل. نورو مسلمانانو هم د تکبیر اوازونه اوچت کړه او د حملې کول دپاره روان سوله. بل خوانه رومیان څنګه چې اوس موږ ذکر وکړي د حملې کول دپاره رامخکې سوه، د هغوی میمنه په حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه باندې او میسره یې پر حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه باندې حمله وکړه. د غشو یو باران شروع سو. دواړو فرقو یو په بل غشي وروله. حضرت سعید بن زید بن عامر بن نفیل رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ته د جنگ ترغیب ورکوي او دوی ته د صبر او استقلال نصیحت کوي. دې سره د مسلمانانو جوش و خروش نور هم زیات سو. وایي چې د دواړو فرقو ډلو ترمنځ سخت جنگ وسو حتی چې مازدیګر سو او دواړې ډلې د یو بل نه جدا سولې. د مسلمانانو د لوري نه هم څه کسان شهیدان سوله، لیکن د مشرکانو نه ډیر زیات قتل سوله. د اجانیدین په لومړي جنگ کې چې کوم مسلمانان شهیدان سوله د هغوی نومونه دا دي: سلمة بن هشام مخزومي، نعمان عدوي، هشام بن عاص تميمي، حبان يا حبار بن سفيان، عبد الله بن عمرو، ذر بن عوف نمري، راعب بن رحين خزرجي، قادم بن مقدم زهري، ذو إسار بن خزرجة تميمي، حزام بن سالم غنوي، سعيد بن عاص أبي ليلى الكلابي، خادم بن باش لسكسي، أميد بن حبيب بن يسار بن أحد بن عبد الله بن عبد الدار، مرحب بن واثق بربوجي، محلي بن حنزلة ثقفي، عدي بن يسار أسدي، مالك بن نعمان طائي، سالم بن طلحه الغفاري رضی الله عنهم او 12 نور سړي چې د هغوی رضی الله عنهم نمونه ماته معلوم ندي. نو دغه شان د مسلمانانو نه ټول 10 کسان شهیدان سوله. انا لله و انا الیه راجعون. ورونو، حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې رومیان په دې جنگ کې تقریبا 3000 قتل سوله، چې په دې کې 10 کسان داسې هم و چې هغوی د مختلفو ملکونو علاقو او ریاستونو حاکمان او بادشاهان او گورنران او والیان و. د هغوی نومونه دا دي: اول مارس بن مانف والی ریاست عمان، دوهم مرقش بن لبنا حاکم زمین و دیر الحرب و د دې شاوخوا علاقو، دریم د مدر بن قلا رئیس جولان چې د هغه د ریاست حدود د کهف نه تر رقیمه پورې وه، څلورم لاون بن جنته والی جبل سودا و عامله، پنځم مزارعون بن رومس امیر غزه او عسقلان، شپږم بخا بن عبد المسيح گورنر حلول، وم جرقیاس بن جرون ملک یاناورمله، اتم مریونوس حاکم ارغد بلقا، نهم کورک نائب سلطنت نابلس او د عرض عواصم یو بادشاه چې د هغه نوم معلوم سوی نه دی. خیر، کله چې دواړو ډلې خپلو خیمو ته ورسېدلې نو د دروان په زړه کې د مسلمانانو د شجاعت او میړانې په وجه ویره پرېوتې وه. نو هغه خپل ټول بهادران او سپهسالاران را جمع کړه او هغوی سره مشوره وکړه. دروان خپلو سړو ته وویل: ای حاملان دین مسیح، تاسو د دې عربو په باره کې څه رایه لرئ؟ زما په خیال خو دا همیشه غالب راتلونکي خلک دي او چیرې هم نه مغلوبه کېدل خلک دي. زه د هغوی تورې تیاري او پرې کوونکي او ستاسو پسې وینم، د هغوی آسونه ویش او صابره وینم او ستاسو هغه صرف منډې وهونکي. زه د هغوی لاسونه مضبوط او ستاسو سست او کمزوري وینم او د دې سره سره دا قوم زه تاسو نه زیات د خپل رب پرمنبرداره او مضبوط ایمان او تصدیق کوونکی ګڼم
تاسو د خپل عمل په وجه ذلیل او خوار یاست. اوس بهتره طریقه دا ده چې تاسو په خپلو زړونو باندې د ګناهونو په وجه کوم زنګ لګولی دی هغه ووینځئ او خپل رب ته متوجه سئ او د زړه د اخلاص توبه وباسئ. که چیرې تاسو داسې وکړه نو پوه سئ چې کامیابي به ستاسو قدمونه ښکل کړي، او که انکار مو وکړئ نو هلاک به سئ، ځکه چې الله تعالی په موږ باندې یو داسې قوم مسلطه کړی دی چې هغه موږ په څه شمار کې نه دی راویستی او نه موږ تر ننه پورې چیرې هغوی په خیال خاطر کې راویستی دي، ځکه چې دوی په خپله غلامان شپونکي او وږي تږي خلک دي. دوی د حجاز قحط سختی او مصیبتونه زموږ په لور راویستله. دلته چې راغلله نو ستاسو د ملک میوې او نعمتونه یې وخوړله، د اوربشو په ځای د غنمو بهترینه ډوډۍ وخوړله، د سرکې او شربت په ځای ورته شات، غوړي، انځران، تازه مسکه، انګور او نور ډیر میوجات او نعمتونه میلاو سوه. او د ټول نه زیات دا چې ستاسو ښځې، میندې او بچي یې قید کړه. نه ده معلومه چې تاسو د خپلو ښځو په بې حرمتۍ باندې څنګه صبر وکئ. وایي چې د دې تقریر نه پس یو رومي همداسې پاته نه سو چې هغه ژړلی نه وي. هر یو سړی په غضب کې سو او په غوسه کې به یې ویله چې موږ به تر آخري دمه پورې جنګیږو او تر څو پورې چې موږ کې یو کس هم ژوندی وي نو جنګ به کوو. عربان به په خپلو تورو باندې قتلوو او په غشو به یې سوري سوري کوو او نور به رانه دوی په میدان کې پښې نه مضبوطوي. دروان چې دا خبرې واورېدلې نو ډېر خوشحاله سو او ټول سرداران یې راجمع کړله او ورته یې وویله چې تاسو د دې خلکو خبرې واورېدلې. د قوم نه یو سړی پاڅېد او ویې ویله چې دروانه، ته د دې خلکو په خبره یقین مه کوه. ته په یوه داسې قوم اوړېدلی یې چې دوی نه ستا خلاصېدل نسته. آیا تا په خپلو سترګو ونه لیدله چې د هغوی د قوم یو سړی راسي او زموږ په پوځ حمله وکړي او هغه زموږ د پوځ د کثرت او د شمیر نه نه ویریږي او تر څو یې چې زموږ څو سړي نه وي قتل کړي تر هغې پورې واپس نه ځي؟ دې خلکو ته چې خپل نبي څه ویلي دي هغه د دوی په زړه کې کښته سوي دي. ژوند او مرګ د دوی په نزد برابر دی. زموږ نه تر اوسه پورې په ډېر ګڼ شمیر کې خلک قتل سوله او د هغوی نه د شمیر یو څو سړي په کار راغله. البته یوه خبر درته کومه چې که چیر د دوی مشر سردار که په خپله حیلیه بهانه تا قتل کوي نو کیدای سي چې نور قوم یې شکست وخوري. د مسلمانانو د سردار په دوکه باندې د قتلولو سازش. دروان وویله چې دا څنګه ممکنه ده؟ حیله او فریب خو دوی سره په خپله مخصوص دی. هغه سردار وویله چې د هغې یو ترکیب سته او هغه دا چې ته هغه د خبرو اترو دپاره راوبوله. کله چې تاسو یوې خواته ځان ته سئ نو فوراً ورله په مرۍ زور ورکړه او کوم سړی چې تا مخکې نه پټ کښېنولی وي هغه ته اواز وکړه چې زه په یوه طریقه هم هغه ته نسم رسېدلی، ځکه چې هغه انتهایی بهادر او مضبوط سړی دی. هغه ته رسېدل انتهایی ګران کار دی. هغه سردار بیا ورته وویل چې زه تا ته یو بل ترکیب ښیم او هغه دا چې ته لس بهادر او تکړه سړي مخکې نه پټ کښېنوه او بیا هغه د خبرو اترو لپاره راوغواړه او ځان له یې یوې خواته کښېنوه او په خبرو کې ښه ډوب کړه. بیا ور باندې حمله وکړه او هغه لس کسانو ته هم आवाज وکړه او کله چې د هغه د قتلول نه فارغه سي نو ټول ملګري به یې بیل بیل سي، حتی چې دوه به هم په یوه ځای پاته نه سي. دروان چې دا ترکیب واورېدی نو ډېر زیات خوشحاله سو. د هغه په مخ د خوشحالي آثار ښکاره سول او ویې ویله چې دا ترکیب واقعي ډېر ښه دی او زما هم دا رایه ده، خو دا کار د شپې کول پکار دي. ښه به دا وي چې د سحر راختو نه مخکې موږ د دې کار نه فارغه سو. دروام د شام نصرانیانو نه د حمص یو اوسېدونکي چې نوم یې داود و راوبلی او ورته یې وویله چې ما ته معلومه ده چې ته د اعلی درجې فصیح اللسان، خطیب او صاحب برهان سړی یې. ستا هر حجت او دلیل فلاح ته رسېدونکی او د حریب د بیان غلط ثابتونکی دی. زه غواړم چې ته دې عربانو ته ورسې او هغوی ته ووایه چې سبا ته جنګ دروو او دا هم ورته ووایه چې سبا ته د هغوی سردار موږ ته راسي چې زه به ذات خود هغه سره خبرې اترې وکړم. ممکنه ده چې زموږ او د هغوی ترمنځ صلح وسي او د سمال او متاع اراده که هغوی لري چې هغه ورله ورکړو. داود وویله افسوس دی ستا په حال چې بادشاه د جنګ کولو حکم ورکړی دی او ته د دې خلاف کوې. که تا د عربو سره صلح وکړه او د دنیا خلک به تا د بزدل او ډرپوک وایي، کم از کم زما نه خو دا نسي کېدلی چې زه د عربانو سره د صلح مطلق خبرې وکړم. که بادشاه ته معلومه سوله چې په صلح کولو کې زه مخکې سوی ومه نو هغه به ما قتل کړي. دروان وویل افسوس دی ستا په حال، اصل کې ما د مسلمانانو د سردار د قتلول دپاره دا یو منصوبه جوړه کړې ده. هغه به د خبرو اترو کول په بهانه باندې راوغواړو او قتل به یې کړو. د هغه د مرګ نه پس به د هغه ټول قوم منتشر سي، خور ور بسي او دغه شان به موږ هغوی په اسانه تر تورو لاندې کړو. داود چې دا خبرې واورېدل نو ویې ویله ای دروانه، مکار او فریبژن خلک همیشه په هر کار کې ذلیل او خوار وي.
بهتره دا ده چې ته مرد میدان جوړ سه، پوره جماعت سره وجنګېږه او کومه اراده دې چې کړې ده هغه پرېږده. دروان چې د داود خبرې واورېدل نو په غصه سو او ویې ویله چې زه ستا څخه په دې کار کې مشوره نه غواړم، بلکې حکم درته کوم چې زما دا پیغام خامخا ورسوه. داود ویل ډېره ښه ده او ولاړی. لیکن د دروان دا خبره هغه په زړه نه و قبله کړې. هغه په زړه کې وویله چې دروان شاید زوی ته د ورتلو اراده کړې ده، یعنی خپل ځان هم وژل غواړي. دی ولاړی او د مسلمانانو لښکر سره نږدې ودرېدی او په زور زور اوازونه وکړه، یا معشر العرب، آیا په دومره قتل و قتال او وینو تویدلو باندې بس نه دی؟ الله تعالی به تاسو نه د دې په باره کې خامخا پوښتنه کوي. موږ په یو خبره متفق سوي یو او زما امید دی چې زموږ او ستاسو به صلح وسي. ستاسو سردار دې ماته راسي چې د کوم غرض دپاره زه راغلی یم چې د هغه مخکې بیان یې کړم. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه سمدستی ور ووتی. دې بوډا نصراني داود وویل ای عربي لږ توقف وکړه، لږ نرمي وکړه، زه د جنگ دپاره نه یم راغلی او زه نه پوځي سړی یم او نه د نیزه بازي او تورو چلولو شوقي یم، بلکې زه یو قاصد یم او غواړم چې کوم پیغام ما راوړی دی هغه تا ته ورسوم. زه چې څه وایم هغه واوره او خپله نیزه لږ لرې ونیسه چې زه ستا سره خبرې وکړی سم. داود نصرانی او د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ترمنځانه خبرې اترې. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خپل نیزه اخوا کړه او یې فرمایله چې تاسو پیغام راوړی هغه بیان کړه، لیکن رښتیا حال بیان کړه، ځکه چې څوک رښتیا وایي هغه ته همیشه خیر ملاویږي او دروغجن د ضلالت په کنده کې غورځېږي او په خپله ځان هلاکوي. داود وویله ای اعرابي ته رښتیا وایه، زه په دې غرض راغلی یم چې زموږ سردار جنگ جدل او د یو بل وینې تویول نه خوښوي. هغه وایي چې موږ به تاسو له څه حال مال درکړو او جنگ جګړې به ختمې کړو او یو عهدنامه به ولیکو چې د دې نه پس به تاسو زموږ ښارونه او علاقو سره هیڅ کار نه وي، نه به موږ سره جنگ کوئ او نه به زموږ قلاګانو سره څه تعلق لرئ، او که چیرې تاسو داسې وکړه نو زموږ به ستاسو په قول او فعل باندې اعتماد پیدا سي. زموږ د سردار دا هم خواهش دی باقي 2 ورځې پورې جنگ بند سي او سبا ته تنها یوازې زموږ څخه په سالاره سره د خبرو اترو کول دپاره راسه چې په دې عهدنامه باندې بحث تفتیش او غور او فکر وکړي او دې حتمی شکل ورکړي. دې طریقې سره کېدای سي چې الله تعالی د خیر په صورت را وباسي. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ویل که چیرې د دروان دا خبره په حق او صداقت باندې مبني وي نو زه تاسو سره ستاسو د اسلام قبلولو یا د جزیه ورکولو نه علاوه په بل خبره صلح نسم کولی. پاتس ولا د مال خبره، نو زما د مال خواهش نسته سوا د هغه طریقې نه کومه چې اوس ما بیان کړه. داود چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خبرې واورېدلې نو وویریدی، په زړه کې وویله چې عربي رښتیا وایي، په خدای قسم زه پوهېږم چې دروان به قتلیږي او د دې نه پس زموږ نمبر دی. ښه خبره دا ده چې دې عربي سره رښتیا خبرې وکړم او د خپل ځان او د خپل اولاد دپاره ترې امان وغواړم. دا فکر یې وکړي او حضرت خالد رضی الله تعالی عنه ته مخ ور واړوي او ویې ویله ای عربي وروره یو خبر رانه هیره وه هغه هم درته کومه. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل هغه څه خبره ده؟ داود وویله چې ته هوښیار اوسه او د ځان حفاظت وکړه، ځکه چې دروان په حقیقت کې تا ته د مکر او منصوبه جوړه کړې ده. او بیا یې ورته ټوله قصه بیان کړه او د خپل ځان او د اهل او عیال دپاره امان ځینې وغوښتی. حضرت خالد رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل که چیرې ته رښتیا وایه او څه قسم مخبري نه کوې نو ستا او ستا د اهل او عیال او د مال دپاره امان دی. داود وویل که ما غداري کولی نو دا ټوله قصه به ما څنګه تا ته کوله؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایله چې هغه 10 رومیان یې کوم ځای کې پټ کښېنولي دي؟ داود وویله چې د لښکر شی طرف ته د خاورو ډیرۍ سره نږدې. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته دا ټوله قصه واوروله. هغه ورته وویله چې ته هم 10 کسان د ځان سره بوزه. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وویله چې زه به بالکل یوازې ورځم. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویله یا ابا سلیمان زما په خپل ځان قسم چې ته یوازې هم د هغوی دپاره کافیه، خو الله تعالی فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ژباړه څومره قوت او اسونه چې د دوی یعنی د کافرانو دپاره تیارولی سي نو تیار یې کړئ چې په هغې سره د الله تعالی او خپل دشمنان وبیروي. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایله یا ابو سلیمانه
دشمن ستا مقابله کې 10 کسان تیار کړي دي او دروان یې 11 سړی دی. ما تر هغې پورې اطمینان نه راځي تر څو پورې چې تا هم 10 سړي هلته پټ کښېنولي نه وي. او کوم وخت چې هغه لاعن خپلو سړو ته اواز وکړي نو ته هم خپلو سړو ته اواز وکړه. ان شاء الله تعالی هغه به د دوی دپاره کافي وي. د دې خوانه به موږ هم تیار اوسو. زما د الله د ذات نه کامل امید دی چې هغه به ضرور زموږ مدد وکړي. ورونو د دې نه پس حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ، حضرت رافع بن عمیر الطائر رضی الله تعالی عنہ، مصعب بن نخبة الفرازی رضی الله عنه، حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه، حضرت غدرار بن الازور رضی الله عنه، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی رضی الله عنه، حضرت سعید بن عامر بن جریح رضی الله عنه، حضرت ابان بن عثمان بن سعید رضی الله عنه، حضرت قیس بن حبیره رضی الله عنه، حضرت زفر بن سعید رضی الله عنه او حضرت عدی بن حاتم الطائر رضی الله عنه راوغشتله او دوی ته د رومیانو د مکر او فریب هغه ټوله قصه واوروله او ورته وفرمایله چې تاسو ټول 10 کسان هغه د شګو ډیرې سره نږدې پټ کښینئ او کوم وخت چې زه تاسو له आवाज درکړم نو تاسو به فورا حاضریږئ او هر یو کس به یو سړی ونیسي او دروان د خدای دشمن به ماته پریږدي. زه به ان شاء الله تعالی د هغه دپاره کافي سمه. حضرت غدرار رضی الله عنه وویله یا امیر دا معامله ډیره نازکه او ګرانه معلومیږي. هسې نه دغه قوم ټول په تا باندې حمله وکړي او تا ته نقصان ورسوي. زما دا خیال دی چې موږ هم اوس د دشمن د کمینګا په لور ولاړ سو او که چیرې هغوی ویده وي نو په بیدو کې به د هغوی کار تمام کړو او بیا به موږ د هغوی په ځای کې پټ کښینو. سهار چې کوم وخت تاسو او دروان ملاقات کوئ نو موږ به بغیر د څه قتل او قتال او جنگ و جګړې نه بهر راووځو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وخندله او بیا فرمایله که چیرې داسې ممکنه وه نو همداسې وکړه. دا 10 کسان د ځان سره واخله ولاړ سه، ته په دوی مشر یې. زما د الله تعالی نه دا امید دی چې هغه به تاسو په دې خپل ارادو کامیاب کړي او که چیرې دا کار وسو نو دا به د ډیر خوشحالۍ خبره وي. حضرت غدرار رضی الله عنه وویله چې ان شاء الله زما قوي امید دی چې زه به په دې خپل مقصد کې کامیاب سم. دوی 10 کسان روان سو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او نور مسلمانان ته سلام وکي. دی وخت کې یو پار شپه تیر سوی و. یوازې حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه رجزیه شعرونه ویل او مخکې روانو. د شعرونو ترجمه داسې و: د شپې په تیاره کې پیریان جنیات هم زمانه ویریږي او زه په دې کار څه نوی کس نه یم. افسوس دی د هغه سړي په حال چې هغه موږ له دوکه راکړه او کمینګای جوړه کړه، حالانکه موږ په خپله د مکر جرړه یو. زه به په دې جهان کې خپل مولا راضي کوم او بهادر تکړه سړی ویریږي نه. د دوحکبازو نصرانیانو انجام. د حضرات صحابه کرام چې کله دغه ډیری ته ورسېدله نو حضرت غدرار رضی الله عنه دوی ته وویله چې تاسو دلته کښینئ، زه ورځم چې د رومیانو خبر واخلم. هغه توره راوویستله او د غره خوا کې غلی روان سو، چونکې دشمنان ستړي ستومانه وه او د شپې د دشمن ویره هم نه وه نو ښه په آرام ویده وه. حضرت غدرار رضی الله عنه واپس راغی او ملګرو ته یې خوشخبري ورکړه او ټول ملګري ځان سره روان کړه. هلته چې ورسېدله نو یو سړی یو رومي ته ودرېدی. دوی ټولو په یو وخت د تورو ګزارونه وکړه او د رومیانو کار یې ورتمام کړي. بیا د هغوی نه وسلې او زغرې ترلاسه کړلې. حضرت غدرار رضی الله عنه خپل ملګرو ته مبارکي ورکړه او یې فرمایله چې دا لومړی فتحه ده او زما قوي امید دی چې الله تعالی به خپله وعده ضرور ان شاء الله پوره کوي. دوی ټوله شپه د الله تعالی له طرفه د مدد راتللو شکر ادا کوي او د الله تعالی حمد او تعریف بیانوي چې په دې کې د سهار رڼا خوره سوله. دوی حضرات خپلې جامې وویستلې او د رومیانو لباس د بدن زینت جوړ کړي. دوی په کمینګا کې پټ کښېنستله او د رومیانو په لاشونو یې خاورې واچولې، پټ یې کړله. ورونو حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د سهار لمونځ وکړي او بیا یې خپل لشکر د جنگي قواعدو مطابق تیار کړي. سترې جامې واغوستلې او ژړه لنګوټه یې وتړله چې ګوري د دشمن د لشکر د قلب نه یو سړی په آس باندې سپور راووتی او ویې ویله یا معشر العرب، پرون ستاسو او زموږ ترمنځانه یوه معاهده سوې وه او د هغې څه وسول؟ آیا هغه ختمه سوله؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ورووتی او یې فرمایله چې غداری کول زموږ طریقه نه ده. دغه سړي وویله چې دروان غواړي چې ته هغه له ورسیه او دواړه هلته کښینئ، څه خبرې اترې وکړئ چې یو نتیجه به ځینې راوباسي. هغه وفرمایله چې ته ولاړ سم او دروان ته ووایه چې هغه راځي. هغه سپور بیرته ولاړی او دروان ته یې وویله
دروان ځان ښه تیار کړي، زغر یې واغوستله، په غاړه کې ګلوبند واچوي، پر سر یې ټوپۍ کښېښودله او تاج پر سر کې روان سو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د شان او شوکت د سرو زرو تاج په سر ولیدی نو مسکی سو او یې فرمایله چې دا ټول څیزونه به د مسلمانانو دپاره ان شاء الله مال غنیمت وي. د دې نه پس حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته وویله چې زما غالب ګمان دا دی چې حضرت قدرار رضی الله تعالی عنه به ضرور دشمن ته ځان د خپلو ملګرو سره ورسولی وي. او وی ویله چې کله تاسو ووینئ چې ما په دشمن حمله وکړه نو تاسو هم په شریک حمله وکړئ. بیا هغوی مسلمانانو ته سلام وکړئ او دا جزیه شعرونه یې وویل ولاړئ. یا الهی زه خپل ټول کارونه تا ته سپارم، که چیرې زما مرګ نږدې وي نو زما مغفرت وکړه. یا الهی ماله د نیک کار کولو توفیق راکړه، که مانه څه غلطي وسي نو معاف مې کړه. زما په تورې سره د شرک جرړه پرې کړه حتی چې هغه نیست و نابود سي. اله العالمین تاسو نه سوا زما بل څوک نسته چې د کار په وخت د مدد دپاره هغه له اواز وکړم. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او د دروان ترمنځانه خبرې اترې. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې د ناقد بن علقمه الرعینی قول دی چې زه د حضرت عیاض بن غنم الاشعری د لشکر په قلب کې ومه. ما د محترم حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د ژبې مبارکې نه دا شعرونه اوریدلي وه. کوم وخت چې د الله تعالی دشمن د روان حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او د هغه لباس ته وکتله نو ډیر حیران سو او پوسو چې دی اوس هم مال را روان دی. دروان ورو ورو هغه ډیرې ته نږدې کېدی چې ښه نږدې سو نو د قچر نه لاندې راکښته سو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه هم راغی او د آس نه لاندې راکښته سو. دوی دواړه د ډیرې سره نږدې کښېنستله. دروان د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د حملې د ویر نه خپله توره په لاس کې نیولې وه. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دروان ته مخامخ کښېنستی او ویې فرمایله چې څه ویل غواړې ووایه، لیکن رښتیا حال ووایه او په ویلو کې حق طریقه اختیار کړه، ځکه چې ته د یو داسې سړي په مخ کې ناست یې چې هغه نه د چا د مکر څه پروا لري او نه د چا د فریب، ځکه چې هغه خپله د دې اصل او د مکر او فریب د قلاګانو ستن ده. به هر حال څه چې وایه هغه ووایه. دروان وویل یا خالد دې وخت کې معامله زما او ستا ترمنځ ده، ستا چې څه اراده او خواهش دی هغه ما ته ووایه او نورې د خلکو وینې مه تویوه او یاد ساته چې دا ستاسو کوم عملونه او کارونه دي الله تعالی به تاسو نه د دې په باره کې خامخا تپوس کوي. که چیرې تا د دنیا خواهش وي او زموږ نه څه مال دولت حاصلول غواړي نو چونکې زموږ په نزد تاسو د ټولو نه زیات کمزوري، ضعیفان، قحط وهلي او د دنیا ذلیلترین ژوند تیرولو والا او د لوږې او کمزورۍ په وجه مړه کېدونکي خلک یاست. په دې وجه به زه تاسو له څه صدقه خیرات درکړم، باقي خوښه ستاسو ده، خو که ممکنه وي نو په لږو پیسو قناعت وکړه. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې د هغه خبرې واورېدلې نو ویې فرمایله ای د نصرانیت سپیه، الله جل جلاله موږ ستاسو د خیراتونو او صدقو نه مستغني کړي یو او ستاسو مالونه یې زموږ دپاره حلال کړي او جایز کړي دي او ستاسو ښځې او بچي هم زموږ دپاره جایز کړل سوي دي چې زموږ وینځي او غلامان به وي. البته که چیرې تاسو دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا تاسو زموږ ورونه یاست، او که چیرې د دې نه انکار کوئ نو بیا د ذلت او د خوارۍ په حالت هر یو ستاسو نه جزیه ورکړي. که د دې نه هم انکار کوئ نو بیا زموږ او ستاسو په منځ کې توره د ټول نه ښه فیصله کوونکې ده. زموږ د لورې تاسو دغه پیغام دی، او که د دې نه انکار کوئ نو توره موجوده ده، او په الله قسم چې تاسو سره جنګ کول زموږ د ټول نه غټ خواهش دی. او باقي دا خبره چې تاسو زموږ خلکو ته ذلیل وویله نو په خدای قسم چې تاسو زموږ په نزد د سپي برابر یاست. او تاسو زموږ قوم ته کمزوري وویله نو ای دروانه یاد ساته چې زموږ یو سړی ستاسو د زرو سړو برابر کې دی، یعنی ستاسو زر سړي زموږ د یو سړي مقابله نشي کولی. کوم خلکو چې موږ سره جوړه کړې ده ستا خبرې د هغوی په شان نه دي. دا خبرې غالبا ته په دې وجه زما سره کوې چې زه په دې وخت کې د خپل لښکر او قوم نه لرې یم. که چیرې ستا په زړه کې څه وي نو زه موجود یم چې څه کولی سې ویې کړه، انشاء الله تعالی زه به یوازې ستا دپاره کافي سمه. ورونو حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې دروان په خپلو هغو لوڅو کسانو چې پټې کښېنولي وه ډېر ډاډه و او فوراً اوچت سو او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یې د دواړو لاسونو ونیوی. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه هم ځوابي حمله وکړه، دواړو یو بل کلک ونیوله. دغه وخت کې دروان خپلو سړو ته آواز وکړي چې ژر کوئ رامنډې کړئ، صلیب د عربو سردار او سپه سالار زما په قبضه کې راویستی. د دروان د خولې نه لا پوره خبره نه ووتلې چې
چې اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم چې د ډهري سره نږدې ناست وه فوراً توره په لاس رامنډې کړلې. حضرت قدرار رضی الله عنه مخکې او نور صحابه کرام ورپسې وه. د دروان دا خیال و چې ګنې دا د هغه سړي دي، ځکه چې دوی هغه 10 رومیان قتل کړه، نو د هغوی لباس دوی اغوستی و. خو چې کله دوی ښه رانږدې سوه او حضرت قدرار رضی الله عنه یې ولیدی چې خپلې تورې له یې حرکت ورکوي او لکه د زمري په شان تیز او په غصه د ده په لور روانو، نو سخته ویره ورباندې راغله او لاسونه یې سست پاته سوله. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته یې وویله چې ستا دې په خپل خدای قسم وي، زه تا ته دا منت کومه چې ته مې په خپله قتل کړه، خو د دې شیطان العیاذ بالله حضرت قدرار رضی الله تعالی عنه ته اشاره وه، په لاس مې مه قتلوه ځکه چې د ده نه زما نفرت دی. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایله چې ستا قاتل هم دی. دغه وخت کې حضرت قدرار رضی الله تعالی عنه دا شعرونه وویله. ترجمه: اوس به زه دروان د هغه د زوی حمران سره ملاو کړم او دا مشرکان به ډېر ژر د مرګ په خوب ویده کړم او زه به په دې سره خپل مولا راضي کړم او د دې کار په برکت به زما ګناهونه معاف سي. بیا دروان ته ورنږدې سو او ویې ویله: ای د خدای دشمنه، تا چې اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم ته کومه منصوبه جوړه کړې وه هغه څه سوله؟ دا یې وویله او توره یې اوچته کړله. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغه منع کوي او ورته یې وفرمایله: قدراره لږ صبر وکړه تر څو چې ما حکم نه وي درته کړی، تر هغې پورې جلدي او تندي مه کوه. د دروان قتلېدل. دروان چې کله دا منظر ولیدی نو دومره ویرې واخیستی چې په ځمکه را پرېوتی او د ګوتو په اشاره به یې ویله: امان امان. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایله چې امان هغه سړي ته ورکولی سو چې د امان مستحق وي، او ته خو هغه منافق سړی یې چې په ښکاره دې د صلح خبرې کولې او په پټه دې زما د مرګ منصوبه جوړه کړې وه. څنګه چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د خولې نه دا الفاظ ووتله، حضرت قدرار رضی الله تعالی عنه نور صبر ونه کوي، توره یې اوچته کړه او په زور یې د ولو په منځ کې ووهی او ور ټوپ یې کړه د هغه د سر نه یې تاج راکوز کوي او ویې فرمایله چې کوم سړي کوم څیز مخکې نه اوچت کوي هغه د هغه مالک او مستحق دی. نور صحابه کرام هم را مخکې سوله او دروان یې ټوکړې ټوکړې کوي او صحابه کرامو د ده د کپړو، جامو، وسله، تاج او غیره په خپله قبضه کې واخیستله. د دې نه پس حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې رومیان به د خپل جرنیل دروان انتظار کوي، بهتره دا ده چې تاسو سمدستي دروان نه سر پرې کړئ او هغه د رومیانو لباس واچوئ او په رومیانو باندې حمله وکړي. خو کله چې رومیانو ته نږدې ورسئ نو نعره تکبیر ووایاست او بیا حمله وکړي. ستاسو د تکبیر اوازونه چې واوري نو نور مسلمانان به هم حمله وکړي. وایي چې دغه لوسو مسلمانانو چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خبرې واورېدلې نو سمدستي د رومیانو هغه لباس واچولو او د حملې کول دپاره تیار سوه. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او حضرت قدرار رضی الله عنه مخکې روان وه او نور ملګري ورپسې وه. د دروان سر د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په توره کې ځوړند و. کله چې مسلمانانو د دروان سر په توره کې ټومبلی د رومي لښکر په لور روان سوله نو چونکې دې مسلمانان د رومیانو لباس اچولی و او روان هم د هغوی په لور و، نو رومیان دا ګمان وکړي چې ګنې دا زموږ ملګري دي او په توره کې ځوړند سر د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دی. نو ډیر خوشحاله سول او چیغې جوړې کړلې او لاسونه یې پړکوله. نور مسلمانانو چې رومیان په خوشحالۍ او په چغو سره ولیدله نو ډیر خفه سوله. هغوی دا خیال وکړي چې ګنې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په څه مصیبت کې راګیر سوی دی. دعاګانې شروع کړلې، بعضې خلک په ژړا سوله او بعضې خلکو چیغې وهل شروع کړه. څه وخت چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د رومیانو لښکر ته نږدې ورسېدی نو د دروان سر یې په لاس کې ونیوی، اوچت یې کوي او یې فرمایله: ای د خدای دشمنانو، دا ستاسو د سپه سالار دروان سر دی او زه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي خالد بن ولید یمه. دا یې وویله او د دروان سر یې پر ځمکه باندې وغورځوئ او د رومیانو په صفونو یې حمله وکړه. د هغوی نه پس حضرت قدرار رضی الله عنه تکبیر وویله او حمله یې وکړه او نورو مسلمانانو هم د نعره تکبیر اوازونه اوچت کړه او حمله یې وکړه. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه هم خپل لښکر ته د حملې کولو حکم ورکړ او دغه شان ټولو مسلمانانو په یو ځای حمله وکړه. رومیانو چې د خپل سپه سالار سر ولیدی نو یقین یې وسو چې دروان مسلمانانو قتل کړی دی، نو په منډه سوله، لیکن مسلمانانو دوی د هر طرف نه راګیر کړه. بې شماره رومیان یې قتل کړله
د ماپښین تر مازدیګره پورې توري برابري چلیدلې. حضرت عامر بن طفیل دوسی رضی الله عنه فرمایي چې زه د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په لشکر کې وم. کوم رومیان چې د جنگ د میدان وتښتېدله نو موږ د هغوی تعقیب وکړ او په لاره کې موږ ولیدله چې د لرې نه دوړې اوچتې دي. موږ بیدار وسو او خیال مو و چې شاید هرقل بادشاه د خپل پوځ دپاره کومک راستولی دی. کله چې هغه غبار او دوړې موږ ته رانږدې سوې نو معلومه سوله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زموږ د امداد او کومک دپاره بل لشکر رالیږلی دی او زموږ نه تښتېدلي مشرکان به چې د هغوی رضی الله عنهم له مخې له ورتلله نو د دغه لشکر مسلمانانو به هغه قتلول او مال غنیمت به یې ترېنه ترلاسه کوئ. د اجانیدین فتح کېدل. ورونو حضرت ثقفي رحمت الله علیه فرمایي چې ماته حضرت یونس عبدالاعلی په مسجد حرام کې دا خبره کړې وه چې په کومه ورځ اجانیدین کې رومیانو د مسلمانانو د لاس شکست وخوړی او په دغه ورځ د مسلمانانو د مدد دپاره کوم اسلامي لشکر راغلی و نو دا د حضرت عمرو بن العاص بن وائل السهمي په مشرۍ کې و. دا لشکر د مخکې نه هلته موجود نه و بلکې د رومیانو د شکست خوړلو په ورځ راورسېدی. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې د اجانیدین په مقام کې د رومیانو د پوځ شمیر 90,000 و او په دې ورځ د 50,000 نه زیات رومیان قتل سوي وه. په دې جنګ کې مسلمانان ته دومره ډیر د غنیمت مال په لاس ورغی چې د دې نه مخکې چیرې هم نه راغلی. بې حد او بې حسابه د سرو زرو او د سپینو زرو صلیبونه او زنځیرونه په لاس ورغلله. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دا ټول مال سره د هغه تاج چې د دروان د سر نه په لاس ورغلی و راجمع کړي او یې فرمایله چې دا ټول به ان شاء الله د دمشق د فتح کول نه پس تقسیم کړم. د دې نه پس حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د اجانیدین د فتح کېدو خبر دربار خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته په دې الفاظ ولېږئ. قدر منوریدونکو دا و د فتوح الشام د خبرونې اتمه برخه دا چې نور کوم حالات به مخته راځي هغه به ان شاء الله په نهمه برخه کې واورو. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.